بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یکشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1402 د غوایي اسور د میاشتې د 11 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. هرات ته د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال او اوبو او برېښنا وزیر را رسېدل. دغه مسؤلانو د هرات والي سره لیدنه وکړه. د عالمانو شورا په غونډه کې د پخوانۍ جهادي څېرو سره همغږي جهاد یوازې د شریعت او اسلامي نظام لپاره وو. او د پولندي سیلانیانو سره د مولانا حقانی لیدنه. دا کسان به د تاریخي او لرغونو ودانیو څخه لیدنه کوي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور هرات د سفر په ترڅ کې د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سره د لیدنې وروسته د سنتي ښارګوټي څخه هم لیدنه وکړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د سنتي ښارګوټي څخه د لیدنې پر وخت د کورنۍ تولیداتو د کیفیت پر ښه کولو ټینګار وکړ او زیاته کړې چې اسلامي امارت ژمن دی چې د صنعت او کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره مناسبې زمینې برابرې کړي. د بل لوري د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال او د اوبو او انرژي وزیر د راتلو هرکلی وکړ او په هرات کې د قانونو د ایستلو او اقتصادي پروژو پر پیل ټینګار وکړ. الحاج ملا عبدالغني برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در جریان سفرش به ولایت هرات با شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار والی ولایت هرات دیدار نمودند و در امین حال از شهرک صنعتی این ولایت بازدید نمود و وعده سپرد که در آینده نزدیک پروژه های بزرگی را زیر دست داره و آغاز خواهد شد و همچنان فرمود که برای صنعتکاران و تجاران این ولایت زمینه کاری بهتر و سهولت‌های بیشتری را ایجاد خواهد کرد. د اسلامي امارت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لویدیځ زون ته د سفر په ترڅ کې د 200 الفاروق قلوردو مسؤلینو سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د قلوردو قومندان مولوي نصر الله متی او د قلوردو مرستیال ملا عبدالشکور بریالی د قلوردو د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار هم حضور درلود. په ناسته کې داراز د زون په کچه د قلوردو د فعالیتونو په اړه خبرې وسوې. د هرات خلکو په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند د کار د پیل څخه هرکلی کړی دی. د هغوی په وینا په افغانستان کې د داسې سترو پروژو پلي کېدل اقتصادي غوړېدا د ځان سره لري. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د اوبو راګرځولو بندونو جوړول د کرنې په برخه کې ارزښتناک دي. نور حال په راپورټ کې. د فراه ولایت د بخش آباد بند جوړولو چارې د اسلامي امارت جګپوړو مسؤلینو د لوري پیل سوي. دلته په هرات کې خلکو د اسلامي امارت مشرتابه د دې اقدام هرکلی کړی دی او ټینګار کوي چې د داسې سترو بنسټیزو پروژو پیل په هیواد کې د اقتصادي ودې لامل ګرځي. یک پروژه ملیه در سطح افغانستان که به هر ولایت که باشه ما از این راضییم، به مثل که پروژه بند سلمان چی شده پروژه ملی که تمام مردم از برآورداری کنه و ضمن از اینکه پروژه بشه ما همگی خوشحالیم، همگی مردم افغانستان از این استفاده میکنم و خیلی خوشحال و خوشبختیم. وقتی که او تحت کنترل دریا میشه که زمینا رو به طوری اساسی و طوری فنی و مسلکی و آبیاری بشه. اونجا زراعتکاری باز خصوص به ولایت فراه یک ولایت پرزمینیه، از او کشت و زرع استفاده خیلی زیاد میشه و مردم کار و اشتغال پیدا میکنن. هغوی داراز ټینګار کوي چې په هر ولایت کې د داسې سترو پروژو پیل ټولو خلکو ته د ویاړ ځای دی. د بل لوري د چارو پوهان هم په دې باور دي چې د اوبو راګرځولو بندونو جوړېدل د کرنې برخې د ودې په برخه کې هم ګټور دي.
بند بخشاباد اهمیت حیاتی داره و این بند زراعتی است، اضافه از 100,000 هکتار زمین آبیاری میکنه. این ارتفاع حدودا 80 متر است و در پهلوی از که این آبیاری میکنه 27 مگاوات برق هم تولید میکنه که میشه شهروندان ولایت فرا از استفاده بکنن و خود ایجاد بند و مهار کردن آب محیط زیست بسیار بهتر میسازد، سرسبزی زیادتر میسازد، آبای زیرزمینی تقویه میکنه. د ویلو وړ ده چې د فراه په ولایت کې د بخشاباد بند د 1380 میلیونه متر مکعب اوبو زیرمه کولو او د 22 میگاواټ برېښنا ظرفیت لري. د پولند هیواد لستنو سیلانیانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی سره لیدنه وکړه. د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د دې سیلانیانو سره په لیدنه کې وویل د اسلامي امارت د بریا وروسته او د اوسني امنیت په بستر کې هر ورځ یو شمیر بهرني او کورني سیلانیان هرات ته راځي او د هرات خلک د هغوی څخه د میلمه په توګه پالنه کوي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس وویل سیلانیان د خپلو هیوادونو سفیران دي او کولی شي د هیوادونو د کلتوري چارو په نزدېکت کې زیار وباسي. وروسته پولندي سیلانیان چې د یوې ډلې په بڼه هرات راغلي وویل چې د هرات تاریخي او لرغونو سیمو څخه به لیدنه کوي. په هرات کې دیني عالمانو د پخوانیو جهادي څیرو سره د همغږۍ او همکارۍ په موخه د عالمانو شورا په انګړ کې غونډه وکړه. د دې عالمانو په وینا د اسلامي امارت مجاهدینو او د پخوانیو مجاهدینو ترمنځ توپیر نشته او دوی زیار باسي د دوو اړخونو ترمنځ همغږي او همکاري رامنځته کړي. یو شمېر مجاهدینو د داسې ناستو هرکلی کړی دی او وایي د مجاهدینو موخه د اسلامي نظام راوستل او د شریعت پلي کول دي چې اوس دغه هیله پوره سوې ده. نور حال په رپورټ کې. په هرات کې د دین عالمانو او پخواني مجاهدینو د پیژندنې ناسته. د دین عالمانو په وینا حرکتونه او جهاد د یوې ډلې او یو قوم لپاره نه دي او اسلامي امارت د پخوانیو مجاهدینو سره همکاري او همغږي لري. مجاهدین کفر شکن، مجاهدین روز شکن، آن روزی که مقتدر وقت بوده است نزد بندگان ثبت است، نزد الله جل عظمته ثبت است. شما نی از کسی جزا تقاضا میکنید و نی هم از کسی منصب. فقد وقع اجركم على الله، مزد شما نزد الله جل عظمته است. ما و شما نبیم که در دو عصر مقاومت کردیم با کفار، جهاد کردیم با کفار، در هر زمان و در هر دور که بشده برای الله تعالی بشده، برای نفع همین ملت بشده، همین زمین به واسطه همین مجاهدین آزاد شده است. کسانی که همراه انگلیس‌ها جهاد کرده در طول تاریخ افغانستان، کسانی که با روس‌ها جهاد کرده، کسانی که با آمریکایی‌ها جهاد کرده، این صعب قدرت بزرگی که می‌خواستند افغانستان را اشغال بکنند و می‌خواستند که این ملت عقیدی آنها از بین ببرند، اما رب العالمین جل جلاله این عزت را به مردم افغانستان داده. در تاریخ دنیا افغان‌ها با جهاد و مبارزه و الحمدلله نام بسیار بلندی دارند. د دې عالمانو په وینا د جهاد موخه د کلمت الله لوړول او د کفارو په وړاندې درېدل دي او جهاد تر قیامت پورې دوام لري. لس کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دشمن په مقابل کې مبارزه او جهاد وکړ، خو لله الحمد د افتخار و افغانستان ته هم حاصل و. د انګلیسانو سره مسلمانانو جهاد وکړي، د روسانو سره وکړي، د امریکایانو سره وکړي، نو لله الحمد په واسطه د دغه مجاهدینو سره او د دغه قربانۍ د مجاهدینو سره الله لوی دشمن ته شکست ورکړي. یو شمیر مجاهدین جهاد د هر افغان دنده بولي او وایي د هر مجاهد هیله ده د اسلامي شریعت پلي کول او اسلامي نظام راوستل. مجاهدین و عسکران جهاد چی آرزو داشتن؟ آرزوی 100% یک نظام اسلامی در این سرزمین بود. او کسانی که اولاد خود از دست داد، برادر خود از دست داد، خانه و زندگی را از دست داد. یاد من بچه جوانی بودم داخل سنگر، یک پدر 4 فرزند در از دست داده بود. از او پرسان شد وقت جنازه که خسته و ناراحت نی، میگفت اگر من خدا 10 فرزندم به من بده، این را بیترین راهه، این را راه پشیمانی نیه. پس این ملت واقعا مردانگی کرد، واقعا ایثار کرد.
هغوی ټینګار کوي چې د اسلامي امارت مجاهدین او پخواني مجاهدینو ترمنځ توپیر نشته او هیله وکړه چې اسلامي شریعت په یو شان په ټولنه کې پلی سي. من حیث یک کسی که از خردگی من طلبه دینی بودم و پدر و اجداد و نیاکان و کار شریعت و ابلاغ شریعت غرای محمدی بوده. کتابخانه و مسجد و مدرسه داشتن که مثال شما به شما بگیم مولود کریم دادی طیبات از فارغین مدرسه کورزانه خودش خواسته میکرد مدرسه هم داشتن به طیبات. گفت من از کورزان فارغ شدم اینجا دست خواندم. از ما خردگی ما مدرسه بوده. خود ما 20 ساله مدرسه الحمدلله دارالعلوم فیضیه که برزان هست اونجا. دشمنان همیشه پی بردن که افغانها را چگونه ضربه بزنن. میدانن که از راه نظامی هیچگاه نمیشه بر افغانها مسلط بشن. دو راه پیش میکنن. یک راه اختلاف زبان، اختلاف نژاد که خدا کنه اینها بین ملت ما برداشته بشه، اختلاف طبقه و فلان، اختلاف به هر رنگی که هست در میان ملت ما ریشه دوانید. تبلیغ کردن، دامن زدن اختلاف رو در میان ملت ما و همچنین پیش کردن پول پیش کردن. د هغوی په وینا په څو وروستیو لسیزو کې هغه نظام چې په نورو پورې تړلی نه دی هغه اسلامي امارت دی او مجاهدین هم د دغه نظام د وجود غړي دي. په تېره اونۍ کې 22 جریبه کوکنارو باندې کرل سوې ځمکه اړول سوې ده. د هرات نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلانو په وینا په تېره اونۍ کې د هرات ښار او ولسوالیو په بېلابېلو سیمو کې 22 جریبه په کوکنارو کرل سوې ځمکه د دغه بوټ څخه پاکه سوې ده. د هرات نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی زیار باسي د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې په ټول هرات کې کوکنار له منځه یوسي. د هرات امنیه قومندانۍ اړوند مجاهدو ځواکونو 2 تنه د غیر قانوني اړیکو په تور نیولي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د 2 امنیتي حوزې موظفینو د لوري د یادې حوزې اړوندو سیمو څخه د ناقانونه اړیکو په تور دغه 2 تنه نیولي دي. دا کسان چې یوې نارینه او یوه ښځه ده نیول سوي او خپل جرم یې منلی دی. محترم لیدونکو اوس هم د سبا ورځې د هوا حالت. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 14 تیتای 19 غوریان اوریاز 11 درجه 18 تیتای 60 کروخ اوریاز 11 درجه 10 تیتای 18 او پشتون زرغون اوریاز 11 درجه 12 تیتای 19. قدرمن لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. هرات ته د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال او اوبو او برېښنا وزیر را رسېدل. دغه مسؤلانو د هرات والي سره لیدنه وکړه. د عالمانو شورا په غونډه کې د پخوانیو جهادي څیرو سره همغږي جهاد یوازې د شریعت او اسلامي نظام لپاره وو. او د پولندي سیلانیانو سره د مولانا حقانی لیدنه. دا کسان به د تاریخي او لرغونو ودانیو څخه لیدنه کوي. درنو محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو محترمه حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.